د سورة الفاتحه په باره کې خبره کوله او پرون منګه د دو آیتونو وضاحت کړو. الله سبحانه وتعالى وی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. په دې مبارک صورت کې خبره شوې وه د دو آیتونو په باره کې الحمدلله رب العالمین، ټول د کمال صفتونه خاص الله لره دي. رب العالمین چې پالونکی د ټول عالم دی. الرحمن الرحیم بے حد مهربانه همیشه رحم کوونکی دی، یا عام مهربانه او خاص رحم کوونکی دی. نن به انشاءالله شروع کو د مالک یوم الدین نه. مالک یوم الدین واکمن د ورځې د جزا دی. مالک یوم الدین دا مالک چې دی دا د ملک نه اخیستی شوی دی، باچایي نه. نو رب العالمین واکمن دی، باچا دی، او دا ټول مخلوقات دا هغه د باچایي او دا هغه د قدرت لاندې دي. سورة مریم کې الله دا خبره کړې ده انا نحن نرث الارض ومن عليها وإلینا یرجعون. الله وی دا ځمکه هم موږ ته په میراث کې پاتې ده، معنی ده چې آخره کې هر څه الله ته پاتې دي، او صرف دا ځمکه نه ومن علیها، او په دې ځمکه چې څوک دي وإلینا یرجعون، او ټول به الله ته واپس کیږي. سورة الناس کې الله دا خبره کړې ده قل اعوذ برب الناس ملک الناس، باچا د خلکو. او سورة غافر کې دا خبره شتی چې قیامت په ورځ به دا اواز کیږي د الله د طرف نه لمن الملک اليوم، نن ورځ باچایي د چا ده؟ نو جواب هم الله په خپله ورکوي لله الواحد القهار. باچایي صرف د هغه ذات سره ده، او د هغه ذات ته چې هغه یک یوازې دی، زورور دی، قهار دی. سورة الانعام کې الله وی قوله الحق وله الملک، باچایي ټوله د الله ده. سورة الفرقان کې الله دا خبره ذکر کړې ده الملک یومئذ الحق للرحمن. هغه ورځ به باچایي ثابتوي ایبا حق به د رحمان ذات. وکان یوما علی الکافرین عسیرا، هغه ورځ به په کافرانو باندې ډېره سخت. نو باچایي د الله ده. په آخرت کې د هیچا زور د الله د زور په مخ کې نه چلیږي. نه څوک سفارش کولی شي بغیر د اجازت د الله نه، نه څوک جنت او جهنم تقسیمولی شي په خپله مرضۍ باندې، نه څوک جهنمي جنت ته بوی شي او نه جنتي جهنم ته بوی شي بغیر د الله د اذن نه. نو په دې کې دا خبره چې ښه مطمئن اوسه، ځکه چې د قیامت په ورځ تله عدل فیصله هغه ټول د الله په لاس کې. ستا زره زره عمل هغه نه ګډوډ کېږي او نه تا سره ظلم او زیاتې کېدی شي. او په دې کې د یېرې خبره هم ده چې ستا د دې زره زره عمل دا بد عمل چې ته کم کې او دا نافرمانیانې د الله کې
نو دام د الله سره نوٹ کیږي. سورة الزلزال یا سورة الزلزله کې دا خبره شتی چې څوک ذره برابر د خیر کارو کې دی به ویني، څوک ذره برابر د شر کارو کې هغه به ویني. نو په هغه ورځ بادشاهي د الله ده. واکمن مالک واکمن ته وایي که نه، د ورځې مالک د ځمکې مالک دی، د دکان مالک دی، د کور معنی چې واکمن دی، دی پکې تصرف کولی شي، چې څنګه پکې کوي کولی شي. یوم الدین ورځ د جزا. مخکې دینه چې وضاحت وکړو د یوم الدین چې د یوم الدین ولې قیامت ته یوم الدین وایي. سوال دلته زړه کې دا راځي چې الله خو په دنیا کې هم باچا دی او واکمن دی، ولې دلته الله صرف دا خبره ذکر کړه چې واکمن د ورځې د جزا دی؟ د دې جواب نه مخکې یو بله فایده مې ذهن ته راغله چې رانه یېره نه شي. هغه ده د صورت په اوله کې څه دي؟ الحمدلله. ټول د کمال صفتونه الله لره دي. رب العالمین پالونکی د مخلوقاتو دی. الرحمن عام مهربان، الرحیم خاص مهربان، همیشه مهربان. په چا کې چې دا ټول صفات دي نو هغه لایق د دې دی چې هغه دی واکمن د ورځې د جزا، مالک یوم الدین. نو بیا ولې صرف واکمن د ورځې د جزا؟ الله خو دنیا کې واکمن دی، دنیا کې هم بادشاهي د الله ده. نو جواب دا دی چې دنیا کې وقتی طور بادشاهان شتی چې الله ولا بادشاهي ورکړي مقیده څه وخت پورې پس علاقه باندې. هر چې آخرت دی نو هلته بیا هېڅ څوک د بادشاهي دعوه نشي کولی. دلته دنیا کې خو دعویدار شتی که نه وقتی طور، اگر که دا بادشاهي هم د الله د طرف نه میلاویږي. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. دنیا کې چې الله وغواړي چاته بادشاهي ورکوي د چا نه هېري. دا بادشاهي هم د الله له طرف نه ده. که هغه د ملک په سطح باندې بادشاه دی، که هغه د علاقې په سطح مشر دی، که هغه د ځمکې او د پټي او د جیداد او د کور مشر دی، دا ټوله مشرتیا د الله له طرف نه. بیا الله وایي که نه دا موږ چې اوس په دې ځمکه باندې ناست یو او ګرځو را ګرځو ژوند تېرو، په دې ځمکه باندې زموږ نه مخکې په لکو خلک تېر شوي، هغوی هم دعوې کولې چې دا ځمکه زما ده او دغه پټی زما دی او دغه جیداد زما دی. نن د هغه خلکو نوم او نشان نشته، هغه ځمکه پاتې ده. یو ورځ به په موږ باندې هم دې سره دي چې زموږ به نوم او نشان نه وي، نوم او نشان، او دا ځمکه او د هر څه به الله ته پاتې کېږي. د وختي طور خبرې دي. نو په دې وختي طور خبرو باندې خو یو دوکه کېږئ ما، او دویم دا چې په دې کې ډېر یعنې ننوځئ مه جوړ. دا زما ځمکه ده او ځمکه کته او ځمکه بره او ځمکه کته او ځمکه بره او ځمکه، دا مسلې مزم نه کوي په مخ. دومره ځان له وکړه چې بس ژوند دې بې تېرېږي، نو راسې پاتې کېږي. تا سره چې دا هم د چا وه، هغې نه مخکې هم د چا وه، او و د الله او پاتې د الله ته او د الله. خو په آخرت کې بیا دا قصې نشتي چې دا پکې زما بادشاهي ده او دا د فلاني بادشاهي ده. بادشاهي بیا هلته خالص د الله ده. په هغه ورځ خو بادشاهي پرېږده، څوک خبرې نشي کولی د الله په مخ کې. یوم یقوم الروح والملائکة صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن. جبریل علیه السلام خبرې نشي کولی، بل به څوک خبره وکړي او څوک به دعوه د بادشاهي وکړي په هغه ورځ. وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. سورة طه کې الله وایي چې اوازونه به ټول د الله په مخ کې غلي شي او صرف په د ساه اخیستو اواز راځي. یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنه. هغه ورځ به هېڅوک خبرې نشي کولی مګر په اجازت د الله. نو چې خبرې نشي کولی نو بادشاهي کوم ځای کې؟ په هغه ورځ خالص بادشاهي د الله ده. بله دا چې
الله خو بادشاہ دی په دنیا کې او په آخرت کې او همیشه وو او دی. خو دې ځای کې دا تخصیص ولې وکړو چې زه واکمن د ورځې د جزا یم. دې کې د انسانانو دپاره یو قسمه یره هم ده ګورې، یعنې دنیا ذکر نه کړو، زه ګوره واکمن د ورځې د جزا یم، معنی ده چې ما ته به ګوره مخامخ کېږئ. مخکې یو خبره تېره شوه الرحمن الرحیم چې الله بې حد مهربان همیشه مهربان. داسې نه چې ته دې آیت ته ډډه ولګې الله مهربانه دی او بل چې څه دې زړه کې راځي هغه کوه. نه نه، الله وایي واکمن د ورځې د جزا زه یم، ګوره ما ته به مخامخ ودرېږئ. نو دې کې یو قسمه یره هم ده، ځکه الله دا خبره خاص کړې چې آخرت کې زه واکمن. مالک یوم الدین، یوم الدین یوم ورځې ته وایي او الدین حساب کتاب ته وایي، جزا ته وایي. د قیامت ډېر زیات نومونه دي، تقریبا 22 ته رسي، او نومونه چې ډېر دي دلالت په عظمت باندې کوي چې دا یو ډېر عظیم ورځ ده. نو یو نوم د هغه ورځې څه دی؟ یوم الدین. او یوم الدین دا دین په عربۍ کې جزا حساب کتاب ته وایي. د دین ډېرې معنی دي خو موږ به ګوره تفصیل نه کوو، دا مناسب نه دی دا وخت د تفصیل لپاره. الدین ټکی په عربۍ کې په ډېرو معنو راځي، خو یو معنی ده حساب کتاب. دا بس خلک وایي چې د قرآن باندې دا پوهېده بس اسان دي. نو د کومو خلکو ته چې لږ ډېر عربي معلومه وي، په دې عوامو کې چې کم خلک په عربۍ باندې لږ ډېر پوهېږي یا داسې ابتدایي طالب علم یې عربي لږ ډېره زده کړي، نو قرآن کې چې کم ټکي د عربۍ راځي دی په هغه معنی یې کم چې ده په ذهن کې او پوهه نه وي. دا قرآن په دې باندې پوهېده دا یو لوی کار دی، دا بغیر د استاز دی نه کېږي. اوس الدین خو په عربۍ کې واضح دی چې دغه دین ته وایي دین اسلام نه. او داسې به ډېر ډېر مثالونه راځي په منځ منځ کې چې هغه د خلکو په ذهن کې یو شی او معنی بل شی. دلته د دین نه مراد څه دی؟ حساب کتاب. لکه الله قرآن کې وایي سورة النور کې یومئذ یوفیهم الله دینهم الحق. قیامت په ورځ به الله دوی له ورکي پوره پوره حساب کتاب د دوی. نو هلته دینهم الحق، د دوی دین یعنی د دوی حساب کتاب به پوره پوره الله دوی سره کوي. ان الدین لواقع قرآن کې شته که یعنی حساب کتاب راتلونکی دی، یقیني خبره ده. نو الدین معنی څه ده؟ حساب کتاب. دلته به ته یو بله فایده ذکر کړم. د دې ځای پورې د الله 15 نومونه ذکر شو: الله، رب، رحمان، رحیم، مالک یوم الدین یا مالک. دا یو مولوي صاحب بیان ما اورېدو، هغه پکې د خپل پارټۍ حقانیت بیان کړو. وایي ګوره 15 نومونه دي نو زمونږ پارټي دې ثابته شو. سړی د الله نه هېرېږي، مخې ته کتاب پروت دی د الله او دې پارټیانې ثابتې تنظیم. بیا د بخاري ختمې کوو اخرنی حدیث سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. وګوره دا څو ټکي د دې نه زموږ حقانیت ثابت شو چې زموږ د جماعت زموږ د تنظیم دا په حق دی. دا مسخري دي ټولې داسې. یو فایده به ته ذکر کوم، بعضو علماو ذکر کړې ده او ډېره خوندوره ده. وایي 15 نومونه د الله ذکر شو، نو په دې ترتیب سره ته فایده واله چې الله تا ته وایي چې زه الله یما. اولنی نوم الله راغی، زه الله یم. الله کې معنی دا پرته چې الله معبود دی، د هغه بندګي به کوي. زه الله یم، ما ته پیدا کړی. رب العالمین، نو بیا مې دله بېشماره نعمتونه درکړي دي او ستا تربیت مې کړی. نو تا بیا ګناهونه او نافرمانیانې کړي دي هغه الله رحمان دی په تا باندې پرده راچولی. او بیا صرف دا نه، سره د دې تاله بیا طاقت او توفیق درکړی دی چې ته توبه وباسې، نو هغه الله رحیم دی، همیشه مهربان دی. نو داسې نه چې چېرته ته دې ته ډډه ولګې چې الله په ما پرده راچولې ده او ما له توبې توفیق راکوي او همیشه به ګناهونو کې پروت وي. نو الله ګوره مالک یوم الدین دی.
واکمن د ورځې د جزا دی او داسې ډېرې فایدې په قرآن کې شتي او زموږ د ذهن ته راځي په مخه خو وخت ډېر کم دی او چې هره خبره بیانو بیا به رانه وخت ډېر ولګي خو داسې یو فایده د بعضو علماو خپل تفسیرونو کې ذکر کړې ده او ډېره خوندوره ده نو دې ځای پورې د الله څو نومونه شو